نن نوید سره سل کیلې دي، هغه به هره ورځ 2 کیلې خوري. ووایي چې نوید سره د پاتې کیلو شمېر د تېرو شویو ورځو شمېر سره متناسب دی او که نه. نو ویډیو ودروئ او په دې اړه فکر وکړئ. نو دلته د پام وړ خبره دا ده چې دلته موږ ته وایي چې د پاتې شویو کیلو شمېر، د خوړل شویو کیلو شمېر نه وایي، دا شمېر د تېرو شویو ورځو شمېر سره متناسب دی او که نه. نو دې لپاره چې په دې سم ځان پوه کړو، موږ راځو دلته لاندې یو جدول جوړو. نو رابشمه دلته به یو جدول جوړ کړمه داسې. دې کې به زه 3 کالمونه جوړ کړمه، یو به دا شي او یو دلته. او دلته به اوس مونږ ولیکو د تېرو شویو ورځو شمېر دی، دلته تېرو ورځو شمېر. دلته لیکو د پاتې کیلو شمېر او دلته به مونږ د دوی دواړو نسبت راخلو. نو دلته به لیکو چې پاتې کیلو شمېر تقسیم پر څه باندې؟ تقسیمې تېرو ورځو شمېر باندې. دې لپاره چې دا دواړه یو بل سره متناسب وي، باید دغه نسبت څنګه وي؟ دا نسبت باید همیشه ثابت وي، یا د دې ترمنځ په هر صورت کې دغه نسبت هماغه شی وي. اوس راځو ګورو چې که چیرې یوه ورځ تېره شي نو هغه به 100 کیلې خوري، 2 کیلې به خوري. نو سلو نه به 100 کیلې پاتې کېږي، سلو نه چې 2 کم کړو 98. نو دې ترمنځ دا نسبت 100 پاتې کېږي، نسبت یې کېږي 98 پر 100 پر یو باندې، کوم چې بیرته مساوي دی له 98 سره. همدارنګه که چیرې 2 ورځې تېرې شي نو 2 کیلې به نورې وخوري، 2 به نورې کمې شي، 96 به شي. د دوی ترمنځ نسبت 100 پاتې کېږي، نسبت یې پاتې کېږي 96 پر 2، کوم چې مساوي دی له 48 سره. نو ښکاره ډېر واضح معلومیږي چې د دوی ترمنځ دغه نسبت ثابت نه دی. نو دلته 98 شو، دلته 48 شو. دوهمه ورځ تېرېدو سره موږ ته معلومات وشو چې دوی ترمنځ د تناسب اړیکه نشته، دغه نسبت یې ثابت نه دی. موږ وایو چې دا متناسب نه دي، دا سره متناسب نه دي. خو که چیرې دلته موږ ته داسې ویلی چې د خوړل شویو کیلو شمېر یې ښودلی وی، نو دلته دې په ځای د پاتې په ځای څه شی وی؟ خوړل شوي کیلې وی. نو بیا به دا متناسب و، ځکه دلته به 2 کیلې خوړلې وی، دلته به 2 په 2 کې 4، هره ورځ 2 کیلې خوړلې، نو دا به سره څنګه کېدل؟ متناسب کېدل. دا چې دلته موږ ته پاتې کیلو شمېر د دې تناسب غوښتی، نو موږ وایو چې دا یو بل سره متناسب نه دي.